کله چې انسان ځان له نورو کم ګڼي نو غږ یې ورو ورو ټیټېږي. حتی کله چې په حقه هم وي دی د خلکو له سترګو ویرېږي، خپل فکر پټوي. تل فکر کوي زه به سم نه یم، زه به کافي نه یم. خو حقیقت دا دی ته له هیڅ چا کم نه یې، یوازې خپل ارزښت دې د نورو په نظر کې ایښی. ځان کم مه ګڼه، تا یوازې خپل ځان سم نه دی پیژندلی. کله چې ته ځان کوچنی ګڼې نور خلک درته لوی ښکاري. الله انسان په عزت پیدا کړی، کمزوری نه. ستا ارزښت د خلکو په نظر کې نه، ستا په باور کې دی. هغه ورځ چې ته په ځان باور وکړې هماغه ورځ به خلک مجبوره شي چې تا جدي ونیسي.